تازه او د افغانانو لپاره ډیر بد خبر راغی. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم او تازه خبر ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون زیانونو ته اندېښنه وښوده. په هلمند کې د اوبو کمښت له کبله خلک له لرې ځایونو د څښاک اوبه راوړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوا وایي دوی په دغه هیواد کې د اقلیمي بدلون زیانونو ته سخت اندېښمن دي. میرمن اوتونبایوا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه ډېره کړې او د غذایي ناخوندیتوب لامل شوې ده. هغې سپارښتنه وکړه چې د اقلیمي بدلون د زیانونو د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره خبرې وکړي. که څه هم طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې د ژورو څاګانو کیندل منع کړي او د قوش تپې په ګډون یې د یو شمېر کانالونو د جوړولو هڅې پیل کړي دي، خو د دغو هڅو یې د ملګرو ملتونو په خبره د ګاونډیو اندېښنې پارولې دي. په تیر پسرلي کې د ازادي راډیو یو لړ څېړنیزو راپورونو هم وښوده چې په افغانستان کې د ځمکې لاندې او برسېرنې اوبه د پام وړ کمې شوي دي. همدارنګه د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي چې په راتلونکو ورځو کې د هیواد په شمال، سویل لویدیځ، د شمال ختیځ او ختیځو په ځینو سیمو کې د تودوخې د لوړوالي اټکل شوی دی. د یاد ریاست په وینا چې مرکز او ولایتونو کې د هوا پیژندنې سټیشنونه په دې سیمو کې د حرارت لوړوالی ښیي. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسې هم کوم نظر لرئ موږ سره یې کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.